السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه کولی شئ تاسو په دې ډول ډیزاین جوړ کړئ؟ هغه که د کور وي، که د سړي وي، که د هر شي ډیزاین وي. تاسو څنګه کولی شئ په دې ډول تاسې ډیزاین وکئ، انځور جوړ کئ، ویډیو جوړه کئ. هغه ډېر اسان. تاسې زموږ ملتیا وکئ. مخکې له هغې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کئ، زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کئ، زموږ د ټیلیګرام ګروپ هم در سره جوین کئ. د ټویټر او د ټیلیګرام ګروپ لینک لاندې په ډسکرپشن کې موجود دی. راځو په ویډیو باندې شروع کوو. وخت مو نه نیسو. ښه نو تاسو به لومړي سر کې لاړ شئ کاین ماسټر ته. کاین ماسټر که در سره وي ښه ده، ښه که نه وي در سره د ډاونلوډ کړئ. کاین ماسټر ته ور داخل شم. تاسو ته په دغه شکل راشي. نیو پروجیکټ به ووهئ. چې مو وهلو دې کې تاسو ځان د خپل کیفیت غوره کړئ. ویډیو څنګه کول غواړئ، موږ د دې په اړه تفصیلا ویډیو کړې ده چې څنګه کېږي. یا به دغه لاندې سور نشان ووهئ. چې مو وهلو تاسو ته به دغه نشان راشي چې کوم تاسو وینئ. تاسو به لومړي سر کې یو انځور راواخلئ د خپل ګیلرۍ نه، کوم لکه تاسو چې کوم انځور په هغه ډول جوړول غواړئ، لکه موږ چې درته وښول په هغه ډول چې تاسو انځور جوړول غواړئ، نو بیکګراونډ یې تاسو څنګه غواړئ هغه انځور باید تاسو سره په ګیلرۍ کې در سره وي. موږ ورته ساده تور انځور راخلو، ورته را واخیستو، بلکې هو بس تور انځور مو ورته راواخیستو. او دغه اوس موږ انځور وخت زیاتوو، اوږد مو کړو تر 20 ثانیو پورې. دا خو وشو. اوس راځو بل انځور ورته راخلو له ګیلرۍ نه. کوم انځور چې تاسو ډیزاین کول غواړئ اوس ورته هغه انځور راخلو. له کومه ځایه؟ له دغه ځای نه. دغه ځای مې ووهلو یا مې دغه ځای ووهلو او موږ غواړو د حنیف صاحب انځور ډیزاین کړو. حنیف صاحب انځور مې راواخیستو. دغه به هم بیخ ته ورسوم، سر ته به یې ورسوم. ورسېدو او له سر نه به یې لږ راکم کم، سر نه به یې لږ راکم کم. دا وشو. ښه اوس دغه انځور ګردول غواړي، سو ګرد راشي، څلور کونجه نه، څلور کونجه هم تاسو کولی شئ، هغه هم ډیزاین کولی شئ، خو ګرد ښه دی چې زه څومره تجربه لرم. انځور به ووهئ لاندې، را به شئ دغه ځای ته. دغه ځای مې ووهلو، دغه ځای به آن کوئ. چې آن مو کړو بیا به دغه ځای ووهئ، دلته بیا ګرد نشان ووهئ. وشو. یقیني د زړه نشان هم وهلی شئ، بلکې موږ د زړه نشان ګرد نشان مو ووهلو فرض که. دغه ځای نه به ووځئ، بیا به له دغه ځای نه وځئ چې ووتئ. اوس به دغه ځای ته داخل شئ، دغه ځای ته چې ور داخل شئ لاندې اخري بیخ ته چې تاسو لږ راشئ، دغه ځای کې ما یو دغه موندلی و، دغه هم نه دی، دا هم نه دی، دا هم نه دی، دغه دی. دا مو ولیدو؟ دا مو چې ووهلو تاسو اوس دغې ته وخت زیات کړئ. دغه ځای کې تاسو وینئ د وخت ورته زیاتوم. 3 دقیقو کې څنګه دی؟ تیز دی. 3 نیمو کې څنګه دی؟ 4 کې څنګه دی؟ 4 کې هم لږ تیز دی. 5 کې زما خوښ دی چې په 5 کې دې وي، بلکې 4 نیمو کې دې وي. 4 نیمو کې مې دا کړو. دا وشو که نه؟ اوس به له دغه ځای نه زه وځم. څه به کوم؟ عادي یو ځای مې ووهلو. اوس بېرته ویډیو یې سره نه ده شروع، وینئ ما دغه ځای نه شروع کړې. تاسو د سره کرښه وینئ دا چېرته ولاړ ده؟ ویډیو سر نه ده شروع، بلکې سر ته به دا ویډیو راورسوئ. چې راومو رسوله بیا به دغه ځای ووهئ. تاسو سره باید په انځورونو کې یو قلم در سره وي، د قلم نشان باید تاسو سره در سره وي چې ما سره دغه دی، بلکې د برش نشان در سره دی. دا مې کونج ته راوستو. انځورونه کې تاسو د خپل لاس نه انځور وکږئ، په لاس کې قلم ونیسئ، له هغې نه انځور وکږئ، یا کوم قلم څه په صفحه پاڼه باندې کېږدئ هغې نه انځور وکږئ. خو بیکګراونډ باید داسې وي چې یو رنګ ولري. بیکګراونډ ته یې ډېر رنګونه مه ورکوئ. دا قلم هم انځور یې اوږدوم، یعنې اوږد مې کړو. وشو. وینئ بیکګراونډ د دې څه دی؟ فقط تور دی، یو رنګ لري. بیکګراونډ یې ډېر رنګونه نه لري. د دې بیکګراونډ فقط تور دی. د قلم اما ورسنی بیکګراونډ هم تور دی، د قلم بیکګراونډ هم تور دی. سمه پته یې نه لګېږي، خو د قلم چې کوم دی دغه د دې بیکګراونډ تور دی. زه ورته تور بیکګراونډ ختموم. څه به کوم؟ دلته به زه راشم، دغه ځای به ووهم، ومې وهلو، دا به زه آن کم. اوس شین رنګ ختم شو. دلته تاسو وینئ د شین نشان یې درکړی. راته وایي چې موږ شین رنګ ختم کړو، اما شین رنګ په دې کې شته نه. څه به کوئ؟ تاسو به همدغه رنګ به ووهئ، را به شئ، تور رنګ به غوره کوئ. دلته راته ووایي چې اوس به تور رنګ ورک کېږي. څه مو کړل؟ ټیک نشان مې ووهلو. اوس دواړه ورک شول، سپین رنګ هم ورک شو، تور رنګ هم ورک شو. دغه دوه کرښې چې وینئ، دغه دوه کرښې دغه ته حرکت ورکئ تر هغه څو تاسو ته مناسب ښکاري. وینئ دغه ځای صحیح دی. شاید اوس تور بیکګراونډ ورک شوی. اوس بیا هم کتل غواړي. وینئ چې موږ لږ رامخکې کړو، وروستنی بیکګراونډ کې حنفي صاحب راغلو او د قلم بیکګراونډ تاسو دلته وینئ. دغه حرکت ورکوئ، تاسو ته خپل ښکاري. بیکګراونډ یې دلته سمولی شئ. دغه ځای نه دی صحیح، بلکې لږ حرکت ورکوو، دغه ځای صحیح دی. ښه، د دې بیکګراونډ خو تور بیکګراونډ خو ختم شو. اوس دغه راولئ،
دې کونج ته لږ یې وړوکی هم کوي دې کونج ته مې راوستو بلکې بالکل دغه ځای ته یې زه راولم. اوس څه به کوئ همدغه قلم چې کوم انځور دی دغه لاندې تاسو د وینئ دا مونږ غوره کړی دی یعنې وهلی مو دی. اوس به څه کوئ دغه چبي نشان چې تاسو وینئ په دې کونج کې دغه به تاسې ووهئ. ومو وهلو لږ انځور غټوم ښه ومو وهلو. اوس راځم تر دغه ځایه اوس مې بیا ووهلو نه مې ووهلو چبي نشان مې هغه ځای کې ووهلو. دلته اوس بیا دغه پلس او دغه ماینس نشان صرف وهل دي. ښه پلس نشان مې ووهلو لږ مخکې راځم دلته وینئ د بره سر کې انځور لږ ښکاره شو دغه ځای تاسې وینئ ښکاره شو. اوس ورته دا قلم داسې راوچت کړم لږ به یې غټ هم کړم او په دې کونج باندې به بالکل کونج باندې مې کېښو لږ یې غټوم لکه لږ مخکې ځمه بیا قلم دې کونج ته راولم وینئ. اوس دې نشانونه چې کوم دي دغه پلس او ماینس اوس دې وهلو ته اړتیا نشته صرف قلم خوروئ وینئ. بیا مې لږ مخکې کړو انځور لږ نور هم ښکاره شو منظور قلم مې دې کونج ته راوستو لږ مې نور هم مخکې کړو قلم مې بیا دې کونج ته راوستو لږ مې نور هم مخکې کړو قلم مې دې کونج ته راوستو. همدغه شان تاسې یې بوځئ ډېره زیاته فاصله پکې مه ورکوئ بالکل یو بل کونج ته یې بوځئ او زیاته فاصله پکې مه ورکوئ یا بد ښکاري او بالکل یو کونج نه تر بل کونجه پورې سم رسوئ په دې کې کوم فرق مه کوئ. ښه تاسو دا وینئ موږ لږه فاصله ورته ډېروو خو تاسو ډېره فاصله مه ورکوئ بیا بد ښکاري وینئ. دا وشو نیمې نه ډېر وشو دلته مې بیا راوستو وینئ همدغه شان ورپسې ځئ. اوس به دغه بالکل داسې شي لکه بالکل چې په لاس جوړ کړی وي. رنګ هم ورته خړ کوو انځور ته ځکه چې خړ رنګ لږ ښه ښکاري چې په لاس جوړ شوی وي. که په لاس باندې داسې ملون جوړ شوی وي چې رنګونه پکې وي هغه داسې خاص چندانې خوند نه کوي ځکه چې په لاس باندې چې اکثر جوړېږي دومره دغه څوک نه لري چې رنګونه هم ورکړي هغه ساده او تور رنګ کې خوند کوي وینئ. بالکل بیخ ته ورسېدو وشو. اوس چې لږ نور مخکې شي مونږ غواړو قلم تر دغه ځای بیا راورسېږي. ښه دا خو وشو څه به وکړو اوس به له دغه ځای نه مونږ وځو. ویډیو سر ته راځو تاسو اوس دا ګورئ وینئ څومره ښایسته ښکاري بالکل په زړه پوری. خو اوس یو شی چې پکې کم دی د انځور ته رنګ خړ ورکول هغه شول. انځور باید خړ رنګ ومومي. انځور به تاسو ووهئ انځور مې ووهلو دغه ځای ته تاسې راشئ دغه ځای مې ووهلو خړ رنګونه کومه دي دغه دي مې ووهلو دا مې ووهلو بلکې دا صحیح نه دی دا مې ووهلو دغه صحیح دی بالکل هم په زړه پوری. اوس راځم ویډیو سر نه شروع کوم تاسو اوس وګورئ ومولیدو بالکل په زړه پوری دغه اسانه طریقه شوه. اوس دا قلم تاسې هر ځای ته خورولی شئ چې تاسو څه پرې کول غواړئ لکه دوه ځایه انځورونه جوړوئ درې جوړوئ هر څومره تاسو جوړولی شئ. خو اوس مو فعلا د دې یو طریقه درته وښوله وروسته به بیا هغه طریقه هم درته وښیي چې په تلویزیون کې څنګه کورونه جوړوي په لاس باندې څنګه دغه کوي هغه ټوله طریقه به موږ درته ښایو. تاسو موږ تکرارا وڅارئ انشاءالله موږ به تاسو د ګرافیک ډیزاینینګ او د ایډیټینګ په اړه پوره او مفصل معلومات درکوم. له دې پرته زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ زموږ د ټلیګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ چې د دې دواړو لینکونه یعنې د ټویټر او د ټلیګرام ګروپ لینکونه موږ لاندې په ډسکرپشن کې اچولی دي. د ډسکرپشن یا تاسو د لاندې چې کوم لیکل دي د ویډیو لاندې چې کوم لیکل شوي دي دغه لیکل که تاسې ووهئ لاندې تاسو ته بل بکس خلاص شي په هغې کې تاسو ته بیا دغه لینکونه درکړل شوي دي. هلته اکثر موږ تاسو ته ګرافیک ډیزاینینګ په اړه معلومات یا انځورونه یا نور څه نشرو هغه هم در سره سرلی شئ. له دې پرته هغه خپله مهمه یادونه یو ځل بیا کوم چې له دغه معلوماتو نه دین مبین اسلام ته او هیواد ته او خپل قام او ملت ته ترې خدمت وکړئ. فسق او فجور ته مو که ترې خدمت وکړو د الله په نزد ستاسو غاړه بنده ده او زه له تاسو نه بیا بری او بیزاره یم. بقي ملي خدای سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.